یا ښځې ته به کله روغېږي د ګړو بېزونه دې خلاص کړم زه خو دې تباه و برباد کړم چې روغ ومه نو ستا ښځه ومه په ته به ټوخي د هر څه نه خلاص کړم د ځمکې ور درته لرې شه زه روکېږه ولې روکېږمه دا زما کور دی زه د دې ځنه نه ځم ته خو نه مرې خو ما به ګور ته ښکته کې زه اوس یې خو درنه ځم ووالمه یو پیالې چای راله راوله څه پیالې چای بس همدغه به کومه نو یا بچی دا ولې دا اس خو داسې کمزوري یو د دې سپیمونه دې نیولې دي خیر خو دي دا بیمار دی دا ته بې نیولې ټوخېږي بابا یا الله زما دې توبه نو دا ځناور ته به ټوخي خو مې نو لیدلې انسانان لا ټوخېږي او ځناور لا ټوخي یا الله رحم وکړي دا ته به ټوخي به کله ښه کېږي دا الله دې په تا رحم وکړي جاجکه بچی دا ولې ته خو په ځمکه باندې کرښې راکاږي لارې لیونې شوې څه دادا زه خو په داسې بیماره بیزه باندې اړولې ما چې د هر څه نه خلاص کړم دا ولې چا خلاص کړي هغه نمسی دی هر ټیم بیماره پرته یو ټوخه بل کار یې نشته یا بچی په لاره راتلم هلته اسم ټوخېده دا غم تبه وه دا پیزا رالوټې د ټوله دنیا په تبه ټوخي پراتې دي نو دا خو انسان دی خیر دی که نه بچی دا ولې او دادا ته خو بچې که نه زه خو فلحال بچ یمه نه نو دا ډېره بیماره ده راشه ویې ګوره کنه انا چې وشو خدایا بنیاد یې وباسي راځه وای خدایا زما دې نه یو د خدای بې انصافې خراش کې پکې ورتوره بابا کي سلام علیکم وعلیکم سلام نه نو دې ته خو چینک پروت دی او وینخطې د پچیو نو دې ته پکې ته تسپیرکې کې واچوه اده خدای دادا وګوره ډک چینک کاوه مې وله پخ کړی دی بس دا دې ته یې ټیم پرته یي خاونده چای کیره نه دا نو لږ پاریس کوه که نه لږ راوم مه خوره که نه د خدای بې انصافې تا نه خو سینه په دې پیالې کې دا پروزي پرېږده چې دې پروزي بابا تا به ډاکټر راوستو کنه نو ولې دا یا بچې دا غټ کټ میړه چې مې دله کړي نو دا به دله ډاکټر راولي په ډاکټر خو دې زما خیال دې غر کړي ابیزې ته شوي هر څه تلي دي بس دلته یو کوټ پاتې دی اده خدایه پاکه داسې دي دا هم دلته شی دی ګوره ورته یا دا به داسې چل دی که نه چې دا خو ګوره دا خو هغه پلار ته وینا پکار ده چې هغه لی ورسې که ته علاج نشي کولی چې د دې اپریشنو کې دا سینه ولږ راباد کړي دا د ته د لاسه خراب شو ما علاج به زه نور بس وکړم دا کوټ به خرڅ کړم نو دا هم د پیسو نه دی څه نه کوي اجه خدایه وروه اجه توبه خداسې چل دی دادا کېنه نه بچې کېناستې نه نیمه نه بچې نه کېنم نه زکام والي د ویکم سړي چې زکام والي د هغه په پیالې باندې به ګودې ویچې هم نڅکي او په جام باندې به اوبه نڅکي ستا لې هم سینه خرابه کړې یا بچې ما هم نه وی ګورې جومات کې ناستې ما سم ورته تړلې یم او په خپله خپې وباسې پلار ته سوال جواب وکړه پلار ته یا زه بیا پلار ته ووایم ته ورشه ته ورته آیا ووایه پلانې شمه نه نمرې دا شی نمرې ته به خلک مخکې که او ته نمرې نمرې زما دې توبې په خیر ادنانې بچي بابا څنګه الحمدلله یاده زه خو دې د هغې لور د کور نه رالم خو ډېره زیاته بیماره ده د ملک به ورغلې وي بابا نو چې بیماره ده نو هغه خاوند دې شته که نه شرمېږي به پې بچې خاوند خېشته خو هغه خو داسې ټوخېږي او داسې تبې ده چې د کارغه د مخوکې په شانې دونه مخ راختې دي ویم چې تمره نیسي
بابا نو هغه خاون میشته کنه ما ته وګوره خو ته یا به ته به یا به ټوخي وي دا خو وړې بیمارۍ دي دا سدونه غټه بیماري خو نه ده چې زه به اوس په ورځ لغې په یا به خپله مزدوري کوم او یا به هغې له ورځم د بیمارو علاج به وله کوم دا بچې د بیمار تپوس دا چې دی نو سنت دي ثواب پې میلاویږي داسې چلو که خیر دې ستا لور ده بچې ورشه تپوس یې وکړه د لور به دې زړه ښه شي او د سونګي به دې هم زړه ښه شي ښځه صحیح ده بابا چې ته وې نو ور به شمه تپوس پې وکړم دا ورشه بچې دا ورشه ده ای سړیه آوایا پیالې چیرې لروله چې بل بل څه کار نه و چې شابه سړیه زه بیمار یم څنګه بیماري شوه ساره هسې لس چینکه چې وواله خو پته نه لګي چې دا کم خوازي دا چې دې خوځي لاندې نو ځکه خو ورته زه ساچوم هم نه که نه هر څه دې په شرمونو شرموي تولې به دې راله راوړې وې ټوله هغه خو دې په شرمونو شرمولي سخر بابا ښه ده چې رالې السلام علیکم دا ولې لورې دا تا نه خو سم قارغه جوړ شوی دی دا ولې قرغه رانه جوړ شوی دی ډېر زیات بیمار یم یزونګیا تا زما د لور علاج دې نه دی کړی ما خو پې د ګډو بیزو نه ځان خلاص کړ او ته وایې علاج دې نه دی کړی نه ښه کېږي الله دې ورته د ځمکې تنبې کولونکي چې ورتوبه شي ها د ځمکې تنبې د خدای ستا پلار ته کولو کی چې سمه وه نو ستا ښځه وه اوس چې بیماره شوه نو د ځمکې تنبې دې ورته الله کولو کی خدای دې تا ته د ځمکې تنبې کولو کی دا خو زما لور ته د ګل په شان لور مې در کړې وه ډېره د ګل په شانتې وه نو چې دې را کړې دي همدق مرضي چرګوټې دي ما ته پته وه چې در کولم دله نو ما ته پته وه چې شرمېږم به بیا وروستو کرکه نه کوي به او لا کرکه تې تېرې کې نو هر څه کې بس لګي د خدای مسلمان ما خو تاله د ګل په شان در کړی ته وګوره زاړه یې ته جوړه کړې ده زاړه اوس دې ما ځانه جوړه او علاجونه یې نشي کولی. چې لپنګ کړم او هر څه نه اخلاص کړم هغه سم وي. واله پیالې ته یې لپنګ کړې نه زما لور نه یې لپنګ کړې ښه او داسې کار دی چې دې له به ټیک علاج وکړي او که علاج دې ولو نه کړو نو والله چې په عدالتونو کې دې راکاږم بابا ما ته سپک راته ګوري کرکه رانه کوي بس دې ښه زه نور علاج نشم کولی دا لور دې ځان سره کورې کا علاج به وله کې او که علاج دې ولو نه کو نو قسم په خدای چې په عدالتونو کې دې راکاږم ته دې دلته مرداره کی خدای دې ستا هغه پلار مردار کی او که تا دې علاج ونه کړه که نه نو قسم په خدای چې په عدالت کې ده نه کمیس پر توګو باسم دا پادا ته دې مرداره کا زه نور تاله ټک علاج نه کوم د هر څه نه دې بېغمه دا پلار کړم به هم کوي او ستا هغه پلار به هم کوي ولې چې ستا ښځه یم علاغه دا پاراله چې بیا به څوک ټکوي ته چې وڅې چې څوک به ټکوي دا غلاله چې وڅې څوک به ټکوي شابي ودای شابي شابي الله مسواني مرګان روک شي نه نه تو خوری شامری ای بابا دیا جارو د لراشه جنین خو دې دوه ګوتې مخ راویسه دا ولی ویا پا خله چې رالې زه مرمه دا ولې خو هلته یې ناجوړ نو پوهېږم نن د دې علاج ولې نه که الله دې میراث خلاص کړه څنګه علاج ونه کوم د هر څه نه ګډو بیزو نه خو خلاص کړم نو چې دا ګډو بیزونه خلاص کړي که نه دا پردې لونه داسې اسانې ني چې روغې خوستا سي او چې بیماران شي نو بیا به دبلي د دې به ټیک علاج کې زه نور علاج نشم کولی دقلته دي ته مردار خدای دې نو مرداری زما نوم اپا د عرف دینجق زه به علاج کوم دوا علاج یې کوه